بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 22 د اپریل کال 2016 چې د چهارشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې موضوعات ټول نړیوال دي او په دې کې ډیر مهم ټکي دي چې ممکن دا ادعا کولی شم چې دې کې بعضې شیان چې زه وایم تاسو په افغاني میډیا کې د اقل لاسته شاید رانشي، ځکه چې زه د غربي میډیا دغې نه مې اخیستې دي، ترجمه کړي مې دي او تاسو سره شریکوم. تاسو معلومه چې ډېر افغانان غربي میډیا نه ګوري او د هغه معلومات نه ترلاسه کوي. نو هیله ده چې دا برنامه را سره تر اخره وګورئ. دې کې مهم ټکي دي. د امریکا کې د اردو ودرېدنه د ډونالډ ټرمپ په مقابل کې حتی ممکن دا ده که چېرته ډونالډ ټرمپ قدم غلط اوچت کړي د نظامي کودتا امکانات شته. دا یو خبره ده. د تایوان محاصره کول د چین په ذریعه باندې دا بله غټه خبر ده. او په آخر کې به په دې باندې تبصره وکړو چې دوستانو رانه غوښتي چې محقق کوم غلطې خبرې کړي دي په هغې باندې یو تبصره ویلی وشي. دا به ډېره ښه چې اگر چې بعضې دوستانو دا وویل چې په ډیورنډ کرښه باندې یو برنامه که وشي دا به ډېره ښه. خو د ډیورنډ کرښې باندې ما برنامې ډېرې کړي دي. دا به تکرار دی، تکرار احسن وي. خو خیر دوستان که خواري وکړي زما چینلونو ته لاړ شي، پخوانۍ برنامې موجودې دي، کولی شي ډیورنډ په کرښه باندې زما مکمل حتی لیکچرونه موجود دي، 2 ساعته 2.5 ساعته ما خبرې کړي دي. دی کولی شي چې هغې نه استفاده وکړي. راځم دې ته چې څرنګه چې تاسو معلومه ده د ایران او د امریکې ترمنځ د مذاکراتو مسله لا تر اوسه حل نه ده او اوس هم دا لا معلومه نه ده چې واقعا دوی به وشي کولی سره کینی که کینني. خبرونه ضد و نقیص ډېر زیات را روان دي چې ایران وخت غوښتی دی او ډونالډ ټرمپ وخت ورکړی دی. بل خبر دا دی چې دواړو هیئتونو سفر شروع کړی دی، اسلام آباد ته به راځي، سبا یا بل سبا به دا کوي. په این حال کې داسې خبر هم راغلی چې ایران وخت غوښتی دی او امریکا دا ویلي چې دا وخت به ورته ورکړو. په اوله کې ویلي چې دا تمدید نه کوو، خو بیا دا تمدید لکه چې شوی دی. خو دا ټول موضوعات به زه انشاءالله په تفصیل سره دا کوم. د ټول نه مخکې دا دی چې 2 ورځې مخکې چون ډونالډ ټرمپ دا تیاری نیوه که چېرته ایران مذاکراتو ته رانشي، خبرو اترو ته رانشي، د میز سر ته رانشي، نو دی به څه کوي. دی د خپل د امنیت د شورا د غړو سره چې 7 تنه دي هغوی سره ناسته وکړه چې په هغې کې جنرال ډنکین هم و د اردو په نمایندګۍ باندې. او هلته په دې باندې خبره وشوه چې دوی به برید کوي او دا برید چې دوی دې ته غوږ کېښوده شي. ډونالډ ټرمپ دا خبره کړې وه چې ایران به داسې تبخیر بشي، یعنی لکه اوبه چې بخار شي لاړې شي، یعنی دا رقم ته به ورک کمه. نو هغې غوښته چې دې باندې پوه شي دا تبخیر څنګه کوي، دا ته ورکوي څنګه. نو د اردو نه د خپله د شورای امنیت نه دا وغوښتل چې د اتومي کوډونه دې ته ورکړ شي، ځکه هر اتومي دغه یو بم یو کوډ لري. هغه یو کوډ چې استعمالیږي یو بم اتوم استعمالیږي. نو که ته فرضاً 2 بم اتوم استعمالی 2 کوډه به اخلي. او دا کوډونه چې دي دا د یو کمیټې تر حمایت لاندې، دا د یو فرد په لاس کې نه، د یو ادارې په لاس کې نه. دا فرضاً استخبارات دي، اردو ده، امنیت مسایل ده، خپل ریاست جمهوری ده، 5-6 ارګانونه دي چې دا دغه ساتي. او دا بټنه چې د سره بټنه یا کوډ چې دی دا بیا د دې اختیار رئیس جمهور ته ورکول کیږي او رئیس جمهور چې هغه بیا فشار ورکوي او فرمان ورکوي چې دا باید اوس لاړ شي. نو دا کار خپله رئیس جمهور کوي او د دې لپاره د کمیټې نه اجازه غوښتل کیږي. کمیټه بیا هغه اختیار رئیس جمهور ته ورکوي. ډونالډ ټرمپ د ده اجازه وغوښتله چې ماته د اتومي بټۍ کوډونه راکړه شي، یعنی یو دانه نه 100 دانو اجازه راکړ شي. یعنی د نیت دا دی چې یو بم به نه استعمالي، 100 بم، نو 100 کوډه یې غوښتي وو. په دې وخت کې جنرال ډنکین چې دی د خپل ځینه اوچتېږي او ډونالډ ټرمپ ته مخاطب کیږي او هغه ته وایي چې زه فرضاً ستا جنرال یم او ستا امر په هر حالت کې زه منم، خو کله چې ستا امر د قوانینو خلاف وسی
او الته قانون تر خپل لاندې کیږي، الته زه ستا امر بیا نشم منلی. او دغه امر چې ته کوي چې ماته دا کوډونه راکوي، دا د دفاعي کوم قوانین چې امریکا کې دي د هغې تخلف دی، او زه من حیث یو جنرال د دې شي اجازه نه ورکوم. ویل کېږي چې دی د دې ځای نه بیا وځي. وروسته چې د نورو جنرالانو دوی سره خبرې ته دغه کېږي، هغه جنرالان دا کېږي ډونالډ ټرمپ د بدو الفاظو نه کار اخلي، یعنی کنزل کوي، او دا نظامیان مجبوره کېږي چې رئیس جمهور ته وایي چې د اتاق د کمرې نه ووځه، یعنی هغوی ورته وایي چې کمرې نه ووځه. دا یو خبر په دې رقم ته ما واخیسته، دا د مختلف ځینه و، دا خبر چې لګیم تاسو ته وایم دا د مختلف ځینه و. نو دې کې دوی دغه وکړل او د دې شي اجازه یې ورنه کړله. پس د نظامیانو په دې باندې دا خبره وکړله که چېرته ډونالډ ټرمپ په دې ټینګار وکړي چې دا به بم اتم پر ایران باندې استعمالوي، نو موږ باید د ده مخنیوی وکړو. اول مخنیوی باید کانګرس او سنا وکړي، او هغه دا دی چې رئیس جمهور باید برطرفه کړي. که کانګرس او سنا خپل په دنده کې پاتې راغلل، نو ممکنه ده چې په تاریخ د امریکا کې د لومړي ځل لپاره 250 کالو کې لومړي ځل لپاره نظامی کودتا یا نظامی عمل صورت ونیسي، چې رئیس جمهور ګوښه کړي، خلق سلای کی، خلق قدرتی کی، او په یوازې یو مرحله تیره شي، او یا معاون بیرته راشي، یا کوم بل انتخابات وشي، بل رئیس جمهور راشي، او د انتقال د قدرت بیرته نارمل غیر عادي دغې ته وکړي، یعنی ملکي خلکو ته وکړي. اوس حالات هلته په دغه نهج کې رسېدلي دي، او دغه دې باندې تبصره چې ده الکساندر راو جرمني سیاسي مبصر کړې ده، او هغه دا ویلي دي چې دا کار چې دی دا به اردو دې ته مجبوره کړي، که چېرته کانګرس خپل دنده پوره نه کړي، نو اردو به دې ته مجبوره کړي چې دې کار ته لاس واچي، او ډونالډ ټرمپ مجبوره د قدرت نه لرې کړي، او دا نظام یو څه وخت لپاره خپل لاس کې ونیسي، تر څو حالات بیرته نارمل حالت ته راشي. دا نو ډېر یو مهم خبر و، او دا مې که تاسو سره مې شریک. دویم خبر دا دی چې څنګه تاسو معلومه ده چې ایران چې وایي زه دغې ته نه راځم د ناستې ته، یو علت یې دا و چې د دوی کښتۍ باندې هغوی برید کړی و، دوی ویلي زموږ کښتۍ باندې برید شوی دی، هغه دې راخوشي کړلی شي، او بل دا د تنګې هرمز محاصره دې ختمه کړلی شي، او امریکایي قواوې دې شاته لاړ شي. ځکه دې کې د ایرانیانو بل هدف هم دی چې په وخت د مذاکراتو کې ممکن چې دوی برید وکړي، د ده نه دوی یېرېدل. نو په دې اساس اوس دا خبره کیږي چې دا خبر پروفیسر موراندي خپل په یو برنامه کې ورکو، ما راواخیسته. هغه وایي چې کله امریکایانو دا کار وکړو، ایران اعلان وکړ چې دوی به خپل په بدل خپل په وخت کې اخلي، نو نن هغوی په ایراني ډرونونو په ذریعه باندې د امریکا په کښتیګانو باندې برید وکړ. خو هدف یې وایي دا نه و چې کښتیګانې ووهي یا له منځه یوسي. ډرونونه یې ورخوشې کړل، ځکه چې امریکایان مجبورېږي چې دا ډرونونه په میزایلونو ووهي. نو کله چې دا میزایلونه دفاعي د دوی چې اوس تازه دا کښتیګانې په 14 د اپریل کې ډکې کړې وې، چې هغې خبر هم ما تاسو ته درکړی و. اوس ایرانیان وایي چې دا ختم شي دا میزایلونه، نو دې لپاره ډرون یې پرې ورلېږلې. کله دا ډرون چې هلته ځي، هغې مجبور دی چې دفاعي میزایلونه چې لري، هره کښتۍ د خپل د دفاع لپاره میزایل استعمال کړي، او په سلهاو ډرونه یې لېږلي دي. نو دا په سلهاو میزایلونه یې د هر کښتیګانو نه ځي، او دا کښتیګانې خلصلا کېږي، تشېږي. نو کله چې دوی داسې یو حالت سره مخ شوي دي، دوی سنټرل کمانډ امریکا کې تماس نیولی دی، یا فرضاً خپله سنټ کام چې په سیمه کې دی هلته یې تماس نیولی، او دوی هغې ورته ویلي دي چې عقب نشیني وکوي، په شاتګ شروع کوي، په دې چې ضرر ونه ګورئ او ټول میزایلونه هم ختم نشي. نو دوی چې څومره په شا تلل، ایرانیانو کښتیګانې ورپسې روانې وې. ویل کېږي چې دوی عین د باب المندب نه تېر شوي دي، او ریډ سی ته، یعنې سره سیند ته هلته ځان دغه کړی دی، او اوس هلته ری ګروپینګ کوي، یعنې ځانونه بیرته جوړوي، او دا چورت وایي چې بیرته څرنګې راشي برید وکړي، او برید په دې نشي کولی چې بیا هماغه کار ورسره ایرانیان کوي، بیا ورپسې ډرونونه رالیږي، بیا دوی ځغلوي.
خو ایرانیانو د دې موقع نه دا استفاده کړې ده چې دوی شاته تنبولي دي، په خپله یې په تنګه د هرمز کې مینګزاري کړې ده، مینونه کرلي دي، بحري مینونه چې کشتۍ رانشي. او پروفیسور مراندي دا هم ویلي چې دا مینونه دا رقم ته دی دغه کړي دي چې اوس خپله ایران ته معلوم نه دي چې دا په کوم ساحه کې دي بیرته خپله نشي پاکولی، او امریکایانو ته خو بالکل معلوم نه دي، هغوی لپاره به ډېره لویه ستونزه جوړه کړي، نو هغوی دا جرأت نشي کولی په دې سیمه باندې راننوځي. نو که اوس ایران بیرته مذاکراتو ته راځي، هغه د دې نه مطمئن دی چې امریکا کشتیګانې سیمې باندې نشي راتلی، هغوی ته یې چاره کړې ده، هغوی بندوبست یې کړی دی، هغوی هلته بند کړي دي، او په خپله به اوس مذاکراتو خواته چې کوم اشاره ورکړ شوې ده ممکن چې دوی هغه ته لاړ شي. همدارنګې ډېر مهم خبر بل دا دی چې هغه هم اسوسییټډ پریس ورکړی دی، او ما د جارج ګالوی د برنامې نه دا واخیسته، او هغه ویلي چې دا خبر چې زه ورکوم، هغه ویلي چې دا اسوسییټډ پریس دا خبر شریک کړی دی، او هغه دا دی چې چین د تایوان محاصره کړې ده، جنگي کشتیګانې هم راوړي دي، جنگي طیارې هم راوړي دي، او تایوان کاملا حصار کې دی. یعنی چین که هر وخت هر زمان وغواړي چې په تایوان ننوځي، امریکا څه شی نشي کولی، ځکه امریکا دلته اوس په ایران کې خپې بندي دي، کشتیګانې دلته مصروفې دي، سنټکام قمنداني دلته مصروفه ده، اسلحه یې دلته مصروفه ده، دا په بل جنګ ته نشي ورتللی، او کېدای شي چینایان د دې موقع نه استفاده وکړي او په تایوان باندې ورننوځي، ځکه چې که محاصره یې کړې ده، محاصره خو هسې یې نه ده کړې که نه، خو حتما یو څه پلان لري چې دا محاصره یې کړې ده، او دا به په هغې باندې ورننوځي. همدارنګې بل خبر دا دی چې امکان د جنگ د اسرائیل او د ترکیې ډېر زیات دی، او دا جنگ میدان به په سوریه کې، یعنی ترکیه او اسرائیل که جنگ کوي، هغه به په سوریه کې سره کوي، او ویل کېږي د همده لپاره امریکایانو خپل قوا ټولې قوا د سوریې نه وایستلې او سوریه تخلیه کړله، او د دې لپاره چې که چېرته دلته د ترکیې او د دوی جنګ کېږي، ممکن د دوی په اردو باندې د هر خوا نه بریدونه وشي او تار و مار شي، نو دوی ساحه پرېښې ده چې د ممکن که دلته جنګ کېږي چې دوی د سره جنګ کوي، چې دوی ته پکې صدمه ونه رسېږي. امریکایان دې نوتي دي، امریکایانو نه خو امارات متحده هم وغوښتل چې نور زموږ پیګان نه ده په کاره لاړ شه، او سعودي هم چې دی پاکستاني قوې راوستلې او د چین سره یې خبرې وکړې، نو هغه خبر چې ما تاسو کوله چې ورو ورو امریکا د سیمې نه وځي، او که سوریې نه دی ووتله او سوریه کې جنګ وشو او ایران په سوریې باندې ورننوځي، نو دا پیشبیني ما تاسو کړې وه چې ایران به سوریه نیسي، دا د تاسو سره بیا هم نوټي چې ایران به په سوریې باندې ورځي، خو دا میدان ورته جوړ شوی دی. آخري خبر دا دی چې د نړیوال خبرونو نه آخري خبر دا دی چې ټرمپ د اوربند د تمدید لپاره ایران ته ویلي وخت ورکوي، ځکه چې پرون یې ویلي چې وخت نه ورکوم، سیده بریدونه کوم، خو اوس وایي چې ما ته عاصم منیر او شهباز شریف زنګ وهلی او لږ وخت یې وغوښته، او کېدای شي د دې وخت دغه دا شي چې بنګه په دغه کې نتیجه کې یو مثبت دغې ته لاړ شو، او ایرانیان ځان آماده کړي او راشي خبرو اترو ته سره دلته کېنو. نو دی ورته دا ویلي چې نو دې نه ښکاره کېږي چې وخت تمدید شوی دی، مذاکرات به په یو دوه ورځو کې نه وي، هغې به خپل وخت تصمیم به ونیسي، بیا به اعلان وکړي او بیا به راځي، ممکن چې تصمیم زر ونیسي، ممکن تصمیم ځنډ ونیسي، خو تر هغې پورې ډونالډ ټرمپ ویلي دی چې دوی مذاکرات نه شروع شوي، موږ تنګه د هرمز نه ازادوو او نه پرېږدو، نو که هغسې بیا خو زه فکر کوم چې مذاکرات به بیا وځنډېږي، نو ممکن چې امریکا په همدا چې په شی تنبولې ده او سیمه یې خالي کړې ده، دوی به همالته شا وتنبوي، دلته به بمونه به دغه شي، بیا به ایران راشي مذاکرات. راځم آخري بخش د خپل د برنامې د خبرو ته چې د محقق یعنی د ایران هغه زوړ جاسوس چې په 40 کاله خپل د خلکو او د ملت په سر باندې پیسې واخیستلې وې خوړلې، په دغه جمهوریت کې چې د ګوند په حیث باندې په د حامد کرزي نه د وزارت په حساب ځان ته برخه درلودله، چې د ده په سهم کې فکر کوم وزارت مخابرات رسېدلی و، او هغه وزیر چې ده معرفي کړی و، د هغې وزیر نه ده په $1,000,000 غوښتي چې ماته به د میاشتې راکوي،
او دا د هغې وزارت ویاند رحیمي خپل په صفحه کې دا لیکي چې دی غټ غل دی او د وزیر چې مداکو د وزیر نه به $1,000,000 غوښتل او هغه وزیر وی دا پیسې نشو پوره کولی نو هغې ویلو چې دا دومره نشم پوره کولی دغه $1,00,000 د میاشتې درته پوره کوم نو بیا یې وی $1,00,000 د میاشتې به ده پوره کولی او د محقق ته یې ورکولی داسې غله داسې بې هغه شرف باختگان ورته وی په فارسي کې شرف بایلونکي انسانان چې شرف و عزت نه لري راځي خپل دین او عزت او ناموس چې په نورو باندې وطن خرڅ کړی دی نن راځي یو ځل بیا خپل په تاریخي برم باندې خبرې کوي او خپل خاوره خپل حصه پاکستان ته بخي خپل د ځان نه بخي کنه خپل خو په کلی کې موږ ته معلومه چې خرکارم نه ودی خرکارم نه ودی خو د جهاد د برکته غلاګانو باندې شروع وکړه غلا یې وکړله ځانونه یې رهبران کړل خپل ملتونه یې تباه کړل اوس د ایران د غلامۍ نه اوس خلاصیږي اوس د پاکستان غلامۍ ته لګیا دي لکۍ خوځوي په دې کې دی یوازې نه دی په دې کې هغه جنایتکاران ټول شامل دي چې د دې خاورې د اوبو نه د غذا نه تغذیه شول په دلته نوم او عزت ځان ته پیدا کړ د دې په نوم باندې د افغانستان په نوم باندې خارج کې ځان ته ځایونه پیدا کړل پارلمان غړي وزیرانو معینانو ویاندانو دغه لوی مقامونو اما ډیر به شرمانه خپل د خاورې نه تیریږي و منګه د ډیورن کرخه په رسمیت پیژنو او دا د پاکستان د ایسا یو اجنډا ده چې د دې ایجنټانو په ذریعه باندې پیاده کوي او په دې کې یو تنم نه دی دې کې تاسو معلومه ده د پخوانی وزیر د اطلاعات او کلتور سرپرست وزیرو په نامه د طاهر ظهیر د پرون ډیر جنایتکارانه خبرې کړې دي د خو داسې ښکاره کړه چې هر پښتون رهبر دا امضا کړی دی دغه ډیورن کرخه در حال چې عبدالرحمن خان په خپله نه ده امضا کړی ده نو پس د هغې نه بیا چا بیا ده وی امان الله خان هم وی امضا کړی دی وی نادر خان هم امضا کړی دی اما دا نه وایي چې په 1949 کې د افغانستان لوی جرګې څه شی فیصله وکړله هغه دا ټول قراردادونه فسخه اعلان کړل او ویل چې دا زمونږ لا ينفک خاوره ده او دا به موږ اخلو خپل نړیوال قوانینو ته توجه نه کوي چې نړیوال قوانین څه وایي نړیوال قوانین دا وایي په 1980 کنوانسیون چې وشو په بینالمللي قراردادونو باندې او هغه ځمکې چې د جنگ یا د کالونۍ په وخت کې انتقال شوي هغه اعتبار نه لري او بیرته باید اصلي مالکینو ته ورکړل شي نو دا خو هغه وخت کې دا ځمکه ورکړل شوې وه چې د افغانستان د خلکو رضایت نه و غوښتل شوی او په خپله د کالوني په شکل کې دا هلته ورکړل شوې وه بیا نیلوفر ابراهیمي د پارلمان یعنی دومره غدار خلک دي دومره خاین دي بیا چې خبره شي پښتانه ولې مطلق العنان دي پښتون په دې خوره سر ورکوي قربانی ورکوي بیا همدغه رقم ته امتیازات هم اخلي تاسو خو لګیاسې خپل دین و عزت و ناموس خرڅوئ کنه او شرم هم نه لرئ شرمیږئ نه طالب غلام پاکستان است اوس خو تو غلام پاکستان هستی ته خپله غلام د پاکستان یې اوس کنه او شرمیږم نه یوې دی په نامه د استاد شاکر حیات استاد او دومره ټیټه سطحه دونه ټیټه سویه نو زه به د کم یو نوم تاسو واخلم مجیب الرحمن رحیمي ته یې وګوره هغه دغلته په لندن کې پیزا ډیلیوري کوله لاړه د انګلیسانو جاسوس شو $15,000 یې ورته معاش تعیین که هلته جاسوسي کوله هغه اوس راځي د ډیورن کرښه بخي دا دی د خان بچی دا دی د خان بچی افغانستان خوره بخي بل چاته دا خاون لري دا خوره تی ومنې ونه منې دا خوره خاون لري او هغه با همته با غیرته خلک دي کله چې د خاورې د عزت خبرې قرباني ورکوي دا 20 کاله د امریکا په مقابل کې قرباني ورکړله اوس د پاکستان په مقابل کې قرباني ورکوي همدا اوس د هغه د ډیورن د خلک لګیا دي قرباني ورکوي د دې خاورې دپاره افغانستان لا نه ورکوي هغې ورکوي او ته پاسېږي د هغې په قربانۍ باندې خاوره اچوي او د هغې ته بخي دا یو لوی جنایت دی چې کوي بیا وایي چې دا نړیوال
دغه منلې د ملګرو ملتونو د افغانستان حدود کله تثبیت کړي دي یا منلي دي هغه خو دولت په رسمیت پیژندلی دی دغه فعلي افغانستان دولت په رسمیت پیژندلی هغه د سرحدي تنازعاتو کې ملګرو ملتونو کې مداخله نه لري او په دې بابت کې په شیطان انټرنیشنل کې ډاکټر ملک ستیز ډیر یو ښه تبصره وکړه ډیره ښکلې تبصره یې وکړله حقوقي تبصره یې وکړله ډیره پرمانه تبصره یې وکړله او وی ویلې چې دا ملګرو ملتونو په رسمیت نه ده پیژندلې دا نقشه دا سرحدات رسمي او بین المللي نه دي او د کې ملګرو ملتونو د مداخلې کوم حق هم نه لري چې زه هم من حیث شاګرد د نړیوالو قوانینو د استاد ملک ستیز دا خبره تاییدوم او دا بالکل صحیح خبره ده دا سرحدات بین المللي نه دي دا افغانستان هر نظام ویلی دي چې دا د ډیورن کرخه ده او دا کرخه اوس نه ده د پاکستان د خلقت نه مخکې ده او د دې 132 کاله کې نو دا مهم دغه نو دغه پروپاګاندا چې پاکستان د دې جنایتکارانو په ذریعہ باندې چې شرم او حیا نه لري شرف او عزت نه لري بیا سبا چې نظام شي ولا همگیر نظام جور کنین که بر امام سهم ما برسه نور سهم نشته دی څوک چې دې خاورې ته قرباني ورکوي هغه په نظام کې څوک چې دې خاورې شرف او عزت خرڅوي که هغه پښتوني که تاجکي که هزاري که ازبکي هغه ځای نه لري دا نه دی چې تنه تاجک او هزاره بنی چې پښتون هم خایني هغه به هم ځای نه لري یو خاین به ځای نه لري او څوک په دې خاوره سر ورکوي دې خاوره کې رئیس جمهور کېدیم شي صدر اعظم کېدیم شي وزیر کېدیم شي د مور او پلار خاوره ده حق دی هر څه کولی شي نو دا زما خپل هغه سی خبره چې تاسو مانه غوښتنه کړې و مې کړې هیله ده برنامه وګورئ خوا کې دوستان سره شریکه کړئ تر بل برنامې ستاسو حضور ته حاضرېږم تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم وما علینا الا البلاغ